سلامونه ملګرو، دغه فرانس په سرحد باندې یو. اوس د قافله تیاریږي، بس ملګرو ملتونو دفتر ته روان دي. ملګري دغه موټر څوک کتای شي دلته، بس ټول ملګري راغلي دي. دغه موټر دي، خلک دي ولاړ دي. نو ستړي مه شئ، بس روان یو. تاسو ټول نایله کومه چې دا ویډیو سره شیر کړئ، موږ به هغه ځای ژوندی معلومات درکوو. او نو زرګونو کسان راغلي دي، دا موټرو کاروانونه دي. دا ټول موټر دی خوا یو خوا چې ګورئ، دا د فرانسې سرحد دی چې خلک روان دي او موټر تیاری کوي. او زه به تاسو ته ټول معلومات درکوم. ګلخانانو ورځ نن ډېره خفه ده، ډېره خوشنونکې ورځ ده ګلخانانو ته. نو تاسو هغه څوک چې د پښتون ژغورنې سره مینه لري، هغوی نه هیله کوو چې دا ویډیو شیر کړي تر څو نورو ملګرو ته ورسېږي. دا به ټول موټر روان دي، ټول دا څه چې ګورئ دغه روان دي. لنډ پیغام کا لرئ؟ کومه ځای راغلي؟ تاسو سره ستړي مه کوو. السلام علیکم. زه د پاسل کې د مردان یم. لنډ پیغام ولرئ، کومه ځای راغلی؟ مردان یم او راغلی لندن کې ژوند کوم. د لندن نه راغلی یم او انشاءالله خپل اواز به مونږ چې دی د هغه مظلومانو اواز چې د جهان یو کیمره ورته نه رسي، هېڅوک ورته نه مخامخ کېږي. د پاکستان ادارې فوج خاصه توګه باندې د 1100 کالو نه چې ظلمونه وکړل زموږ په منځنۍ پښتونخوا په خلکو باندې. نو موږ یو وجود یو، که په مردان، چارسداب، څوابۍ، وزیرستان، نوخار، که دغه ضلعې په ارامه دي او دا خلک په دې تمه دي چې بس دا موږ په ارامه یو، دا ټول به دا په ارامه شي. داسې نه شي کېدی. موږ به د یو بل ملاتړي کېږو، همغږي کېږو به. الله به چې دی نو دا توره ورځ کاروان یې خواته سیخېږي. او بس دغه پیغام لرو بر یو افغان. ملګرو بس دغه موټر دي روان شوي دي، تیاریږي دغه ټول. اتل صاحب لنډ پیغام ولره، په لسرګونه خلک د ګوري. لنډ څه وایې؟ چیرې کومه ځای راغلي، کومې خواته روان یې؟ لندن نه راغلي یو، ټول ملګري د ګر شمېر هېوادونه راغلي دي او بس په دغه غرض چې یونایټډ نیشن دفتر مخې ته ورځو او د مظلوم دا چغه وررسو، پښتون ته ژوندون غواړو. بس بالکل ملګرو، دغه ټول ګورئ، دا ټول روان دي، دا موټر دي. په دې مهال د سلګونو کسان ګوري او لاریون ترتیب دی او ملګرو ملتونو دفتر ته ځي. پیغام لنډ څه دی خلکو ته، لیدونکو ته؟ ټولو ملګرو ته سلامونه. او دا وګورئ، دا ټول پښتانه د ټول یورپ نه را رسېدلي دي او اوس د ملل متحد طرف ته روان یو. او انشاءالله ډېر غټ لاریون د پښتنو په تاریخ کې به د ملل متحد مخامخ کېږي. او انشاءالله دا ټول مطالبات زموږ مشر چې کوم منظور پښتین موږ ته ویلي دي، هغه به موږ ټولې دنیا ته رسوو او انشاءالله کامیابي به زموږ. ملګرو دغه ویډیو مخته در سره شیر کړئ، موږ به قافله ټول جریان درته کوو. لنډ پیغام ورته ولره، خلک د ګوري لایف افغان غږ نه. ټول افغان لر او بر او ټول نړۍ پښتنو نن د جنیوا په ښار کې د ملګرو ملتونو مخې ته د پښتون وطن حلالي، غیرتمند، وطن دوست، ملت پال او قام دوست بچي راغونډ شوي دي. او دوی په خړ کمر کې چې کم جبر شوی دی، کم ظلم شوی دی، د علي وزیر او محسن داوړ ګرفتاري او دغسې د نورو خلکو سره چې کم ناروا روانه ده، کرپې لګېدلې ده، خلکو ته د خوراکي توکو ستونزه ده. نور د پنجاب فوج ظلمونه کوي، جبر کوي په پښتون وطن. د هغې خلاف په ټوله دنیا کې پښتانه راپورته شوي دي. ستاسو د دوا په هیله یو، موږ ته دوا کوئ. موږ به د قام، د ننګ، د وطن دوستۍ او ملت دا سنګر تود ساتو، هلته وینو. ته درځه، زه درغله دلته یې ګوره. باوري صاحب، باوري صاحب لنډ پیغام د څه دی؟ لنډ پیغام وایه، خلک د سلګونه کسان د ګوري.
کومه ځای راغلي یې په سلګونو کسان دې ګوري کومه ځای راغلي یې سلامونه درناوی ټولو یارانو ته پښتون ته ژوندون غواړو ملګرو اوس به قافله ټوله درته کوي موږ دلته دا ټول مخلوق راوتی دی د دې ځای به قافله روانېږي تر ملګرو ملتونو دفتره پورې او تاسو ټولو نه هیله کوو چې که تاسو لرې یې راتلی نه شئ دا ویډیو شیر کړئ دا حینا ستاسو کومک دی زموږ سره دا د فرانسې ښار بارډر دی جنیوا په طرف روان یو او دغه خلک دي خلک راوځي را روان دي تکړه یې په خیر ټول موټر روان پښتون ته ژوندون غواړو موټر راوځي اوس به یو تاسو ته کوي دا بس دی بابا ستړی مه شې کومه ځای راغلی یې کولن نه کولن به د افغانستان او په هغه کې څوک نه پېژني د جرمني نه ډېر لرې نه راغلی یې که څه پاره راغلی یې ډېر نو ملګرو ټول خلک دغه وګوره زموږ مشر دی دومره په عمر کې راغلی دی په یعنې څو سوه کیلومتره نه لرې به راغلی 1000 کیلومتره لرې نه راغلی دی نو تاسو نه ټولو نه هیله کوو چې زموږ سره په دې لاریون کې برخه واخلئ موټرې هم راوځي اوس خلک به راځي یو لاریون په لب ته روان دي تاسو نه هیله کوو چې زموږ سره دغه لږ لمر دی هغه دی دا بسونه دي دلته بسونه ولاړ دي یې خواته مشره لنډ پیغام ورته ولره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بس موږ دلته راغلي یو بس پښتون قوم د وحدت په خاطر باندې خدای دې پښتون قوم په اتفاق کا خدای دې په خپل مکان کا نور په خپل مقام دی کا نو ان شاء الله دغه اتفاق او اتحاد د پښتنو کې زمونږ ګټه ده او دا به کوو ان شاء الله او د پښتون غږ به جګو او د پیټیم په ملاتړ راوځي ډیره مننه کا ملګرو موټر سمیږي دغه کپیلا ده تاسو ټولو نه دغه غړی چې مونږ ګورئ ګلخانانو ته یو بد خبر دی او دوی نه هیله کوي دوی ته تسلیت وایو او هیله ترې کوو چې کنځاوې مه کوئ اوس په کنځاوو څه نه کېږي ستاسو مرمۍ په موږ باندې تاثیر نه کوي نو کنځاوې به څه تاثیر وکړي نو هیله ده چې آرام غلي کښېنئ او د افغانانو نه مې هیله ده چې پښتنو نه د پښتون ژغورنې د ملګرو نه چې ویډیو شیر کړئ تر څو که راتلی نه شئ هغه خپل غږ خو دنیا ته ورسوو دا کاپیلا اوس راوتونکې ده یو ګلخان ته یې وکړه کنځاوې ډېرې کوي ګلخانان هم زمونږ ورونه دي کنځاوې دې نه کوي هغه زما د ابۍ او د دادا زامن دي خو هغه د خپل تاریخ د خپل ثقافت نه دي خبر هغوی نه دي خبر چې هغوی د احمدشاه ابدالي زامن دي هغوی نه دي خبر چې هغوی د خوشحال خټک زامن دي هغوی نه دي خبر چې هغوی د رحمان بابا اولاده ده هغوی نه دي خبر هغوی نه دي خبر چې دوی د دریا خان او مومن خان اولاده ده هغوی نه دي خبر چې دوی د پیرو خان اولاده ده که دوی خبر شي هغه خوشحال بابا ویلي وي لیونیان شو پښتانه په منصبونو خدای ما ساته د دغسې غضبونو د خوشحال بابا په وخت کې هم دغه ګلخانانو هغوی د منصب دپاره ځان په مغولو خرڅ کړی او اوس هم زه نشته د منصب دپاره یې ځان په پنجاب او په پردو خرڅ کړی از دوی هم راشم خپل قام ته وکوي او چې څوک د خپل قام په قامولي پکار ده ورورولي پکار ده او پښتونولي پکار ده چې ویې نه کوي نو او دغه په اسلام کې هم روا ده په اسلام کې هم هر چا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په ملایکې ورته راغلي جبرائیل من ورته ویل زه ستا قوم تباه کوم هغه ورته ویل چې نه دا زما قوم دی ته بیا نه تباه کوې نو هر سړی د خپل قوم سره خواخوږي لري په اسلام کې موږ حق لرو چې د خپل قوم سره خواخوږي وکړو او زموږ په قوم باندې ظلم دی موږ په هېچا ظلم زیاتې نه کوو د هېڅ قوم سره تریخوالی نه لرو دغه ملګري راواخلم یې خواته ها دغه حال دی همتا ویډیو کوه کاپیلا څه وایي هغه نوابزوی څه وایي سپیکر څه چالي کړی ده نه پوهېږم چې که زه یو موسم کې وکړم درې کسه یو څوک یې سیرک دی زه یم دا خلک ټول پوره دي یار کوم ځای نه راغلی نوم ښیئ بلجیم راځئ موټر راوځئ راځئ چې هر یو کې کېنئ موږ موټر تللی دی لاسپیکرو سیخ کړی یو موټر را موږ خپله هغې ته منتظر په خیر دا کاپیلا ده روانه ده
راوځئ موټر راوځئ ملګرو خالص موټر شمارئ ګلخانان تباه دی راځئ دا قافله ده ستړي مه شئ راځئ په خیر راغلی ملګرو په خیر موټر روان دی دا غټ قافله ده دې خواته ګورئ دا ولاړ دی یو تیریږي زه یې درته ریکارډ کوم هغه موټر ته مخه ورکړه راځه راځئ مشره راځئ ملګرو تاسو ټول نه هیله کوم چې دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور ملګري وګوري دا ستاسو غږ ورسیږي دا غټه قافله ده نه خلاصې کېدونکې ده تقریبا تر 200 موټرو به زیات وي خالص موټر هغه سر کې بیا دا موټر لږ مخته کوي مخته موټر مخته کوي لږ نور موټر مخته کوي موټر مخته بوځئ موټر مخته یغ موټر ته اجازه ورکړئ هغه موټر چې وځي هغه مخته موټر بوځئ دغلته چې موټر در وځي مالک صاحب ملک بزیه موټر مخته بوځئ چې در وځي موټر مخته کوي مخته ولاړ سئ راځئ راوځئ کومه زیاره بلجیم یې بلجیم ماشاءالله بلجیم راځئ کومه زیاره راغلی یې فنلنډ نه د کوم ځای ملګري یې د کوم ځای راغلی یې هالند ملګري هالند په خیر هالند ملګري یو افغان دا ساتمان لپاره تاسو د خبرو په شرط هغه ته باید موږ وکړو چې موږ لا ژوندي یو موږ بلبل او همچنان یو بل پیغام خاص بل هغه مشرانو ته چې ما بسونه کې پراته دي هغه د ځوان چې ورونو مشرانو تاسو خلاص دا موټر ته لار ورکړي موټر ستاسو په طبي اعظم چې ولاړ دي او دغه پنجابي ظالم ته بس تر سخته جواب ورکړي خیر یا موټر یو په قطار شي موټر आवाज مو زیاده په راځي وا درګه دا موټرو قافله سره بس خروان دی دا هغه د موټرو کاروان دی ملګرو ته بار سر نه روان دی بار سره پورې دلته افسوس دا دی چې لمر دی دا ګوره دا جنیوا کې د پښتون ژغورنې لاریون دی خوشاله आवाज ورکا او لک قرار مخته کېږي هلته موټر چې راوځي ماشاءالله راځئ بس په خیر
ملګرو پیلا ډېره غټه ده زه نه پوهېږم چې څومره به دا وروسته ملګرو هغه څوک چې وایي چې په انګریزي کې چیغې وهي موږ خاصې اوس دلته موټر منظم کوو وروسته په بازار کې چې کېږو دا شعارونه یې لیکل د هر موټر باندې چیغې په انګلیش په فرانسوي په ټولو ژبو خارجي ژبو نه کوي خالص دا کاپیلا سیخوي ځکه موټرو تعداد زیات دی چې هغه شي دا خارجي موټر ته هغه ورکړئ چې لږ لږ مخته کېږي چې هغه موټر راشي لږ لږ مخته کېږي چې موټر هغه شي ستړی باشه رامخته کېږه مشر ته وایي چې رامخته کېږه دا موټر مخته کوه قهاره موټر ورته چې لږ لږ مخته کېږه هغه موټر پاتې هر څومره ګلخانه چې ډسپلی کې وایي که نه نن د پښتنو ورځ ده ملګرو ملتونو دفتر د تاسو خو صحیح دی چې په وزیرستان کې خلک بندي کوی شي جعلي پیارې جوړوی شي خو دا اروپا د داسې مشران پسې راوتي دي دا وګوره کومه ځای راغلې امستردام نه ګوره انور د پیلن نه راغلي خو دنیا د هر کور نه راغلي دي پښتانه دا وګوره دا د موټرو کاروان نه خلاصېدونکی دی تقریبا 2500 موټر خالص حساب شوي دي دې کې تاسو وګڼئ چې 15 نفره ناست وي څومره نفر راځي نو ګلخان به دا موټر ورته چې لږ مخته که موټر خوشحاله ورته دا موټر لږ مخته که لږ مخته کوي هغلته موټر پارکینګ کې پاتې دي نه کېږي خوشحاله ورته هغه موټر مخته که سپین دا لږ رانږدې شه تاسو په دغه چیرته قراروئ دا کاپیلا تاسو په دا تر څو پورې په دې وژلو په هغه قراروئ دا وګوره یو سر او بل سر یې نه پرېږدي تر څو پورې به دا هغه سر کې دی ښه ملګرو هغه سر نه روانه ده دغه تور زیرکه موټر لږ مخته کوي هلته موټر باندې دا موټر مخته کوي موټر مخته کوي موټر سپین موټر ته وایي چې ورشئ تور خوشحاله دغه موټر چې ودرېږه اوس هلته موټر باندې دغه سیکیورټي سیکیورټي والا دا موټر لږ مخته کوي موټر لږ مخته که هلته موټر باندې هغه کوي موټر مخته کوي د هغه هلته لارې باندې مخته کوي مخته ځئ لږ ورشئ لږ ور مخته شئ هغه ترورځی ته یخ څه ور نږدې شه یخ ورځئ راځئ مخته راځئ منظور مرهبر منظور لروبر په خیر راغلی په خیر رامخته موټر رامخته کوي هغلته لاره بندېږي بیا په خیر راغلی په خیر راځئ لږ ورنږدې شئ چې هغلته لاره موټر او هوټل کې بند دی راځئ ټول دا څنګه ازادي ده سیږي دا څنګه ازادي ده راځئ مخته ترورځیه مخته شه هغه ځای کې په خیر سپیډر ملګري ستړي باشه راځئ دوه پیغام لنډ پیغام لنډ
افغان غږ ته لنډ پیغام سلګونه کسان دې ویني پښتون د ژوندون غواړي بس ورځه موږ یې ورته غواړو په جنیوا کې یې غواړو په خیر راغلی په خیر ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړي په زرګونه کسان به ګوري بس خدای باندې لره ورځئ ورځئ بالکل زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد دا موټر راوله چا شاته لاره بنده ده خلک بندي راځئ نور موټر ته رامخته کېږي خیر که دغه شو بس پاتې دي بسونه ول مرجانه بس ته بوخی جو که پیر څه شی ښه راځي دغه موټر هغه شاته نور څه شوه نور موټر چیرې څه یې وی چې چیرته دی دلته نږدې دی څه کوي ځه ښه ملګرو دغه کپیلا ده یې خواته پاتې دي هغه موټر چې ګورئ ولاړ دی روان دی ځکه لارې بندې دي دلته دې خواته یو افغان دغه ټوله لاره ده ښه راځه اوس مو ډېر ټیټ دی د پښتون ته چې ژوندون غواړئ تا سندره ډېره خوږه وه خو ټیټه شوه ښه وه خو ټیټه شوه اواز یې بار سره پورې دي ښه دا موټر داسې کمه کپیلا نه ده د خدای په امر صحیح ده چې پاکستان فوج بلته خلک نیولی شي بندي کولی به شي دلته خو دوی نه دا پښتانه به دوی څنګه بندي کوي دا به څنګه دوی دلته دا نیټ له کمزوری کېږي ځکه دا سرحد دی فرانسې نو دغه اول سر شروع دی تقریبا ما 15 دقیقې مزل وکړی دی یاره ستیره ووتل لږ پاتې دی اخري هغې پاتې دغه کپیلا ده ملګرو تاسو ټولو نه هیله کومه چې دا ویډیو شیر کړئ دا کپیلا ده اوس روانېږي یو سر یې نو تاسو ګورئ چې بل یې نه برېښي کرار ځئ کرار افریدی صاحب کرار دا زموږ موټر څه شی چې کرار لاړ شي ښه به وي چې څومره کرار وي هغومره به ښه وي او هغه نور موټر allez-y messieurs په خیر راغلی لږ قرار غږېږه نه خبره احتیاط کوئ ځکه دلته نور په خیر هو افغان غږ دلته د لارو بر پیژنه همدا اوس تاسو خلک د مستقره دي پیغام ورکړي لارو بر او د پی ټي ایم اروپا پیج هغه خو د پی ټي ایم اروپا پیج سلامونه او د لارو بر هم ډېره تاریخي ورځ ده ډېره تاریخي ملګرو دغه موټرو سر یو سر بل سر نه برېښي بار سره پورې دغه موټر دی تر هغه خیره سره پورې خو بیا وروسته ملګرو لایف راځو چې کله هغه ته ورسېږو